پاکستان وايي بلوچستان سوری ښار کې چاودنې له امله د FC 15 عسکر وژل شوي دي. د بلوچستان صوبې په سبي یا سوری ښار کې د جیل سړک پر څلور لارې چاودنه کې چارواکي وايي 15 د FC عسکر وژل شوي او تر 10 پورې نور کسان زخمیان شوي دي چې زیاتره پکې د FC او پولیس عسکر دي. د سبي د صلح هسپتال ډاکټر علام سرور په وینا په چاودنه کې 15 د FC عسکر وژل شوي دي او په زخمیانو کې هم اکثریت د FC عسکرو پولیس دي. د VOA اردو څانګې د راپورټ تر مخه د بلوچستان د صحت محکمې د مطبوعاتو رابطه کار وسیم بیگ ویلي په زخمیانو کې د FC 6 عسکر او 10 پولیس شامل دي. خو د پوځ مطبوعاتو څانګې په چاودنه کې د FC د عسکرو د وژل کېدو تصدیق لا نه دی کړی. د دې نه وړاندې د پولیسو یو چارواکي د هغه د نوم د نه ښودلو په شرط VOA ډیوا ته په چاودنه کې 3 کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی و. قدرمنو لیدونکو تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.